अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पर नई वीडियो के बतास्ता दरवखयम چې څنګه کولی شو خپل د یوټیوب ویډیوګانو لپاره تمنیل جوړ کړو. کله مو دوستانه چې په یوټیوب ویډیوګانو باندې تمنیل نه وي لګېدلی نو دوستانه هیڅوک نه پوهیږي چې دا به څنګه او د څه لپاره به ویډیو جوړه کړې وي چې اپلوډ کړی ده. نو دوستانه کله چې تاسو په د یوټیوب باندې ویډیو باندې تمنیل ولګوئ دوستانه په هغې باندې شارټکټ لیکنه وکړئ یا دوستانه لنډه په څو حروفو کې لیکنه وکړئ نو دوستانه هر څوک په پوهیږي چې دا د دې په باره کې ویډیو ده چې زه یې وګورم او څه رقم مواد دي پکې. نو دوستانه هغه څنګه کولی شو چې موږ هم د یوټیوب ویډیوګانو لپاره تمنیل جوړ کړو. دوستانه ویډیو تر پای را سره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه دوستانه چې تاسو هم په دې باندې پوه شئ. دوستانه د ویډیو د شروع کېدو د مخه که تاسو چیرته زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان ورسره ووهئ چې زموږ هره داسې نوې او اپډیټ ویډیو اپلوډ کیږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو راشئ دلته به په پیکسل لیب باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته پیکسل لیب باندې کلیک وکړو نو دوستانو دغه به تاسو ریموو کړئ د ډیلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به یې اوکې کړئ. نو دوستانو را به شئ دلته په 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به راشئ ایمیج سایز ته په دې ایمیج سایز باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو را به شئ دلته کسټم لیکلی دي کسټم دی وړوکي آیکن باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دوستانه هغه یوټیوب تمنیل به ورته انتخاب کړئ. کله مو دوستانه چې یوټیوب تمنیل ورته انتخاب کړو نو دوستانه تاسو کولی شئ چې د یوټیوب لپاره تمنیل جوړ کړئ. نو دوستانه کله که تاسو بل ورته انتخاب کړئ نو دوستانه هغه تمنیل څخه غټېدلی شي یا سایز غټیږي. نو دوستانه هغه په تمنیل باندې بیا نه راځي یا د یوټیوب ویډیوګانو باندې نه رادرومي. دلته به یوټیوب تمنیل باندې به کلیک وکړئ او بیا به یې اوکې کړئ. کله مو دوستانه چې دغه د اوکې کړو نو دوستانه دغه سایز به وړوکی شي بیا به دوستانه راشئ دلته ښکته کې په دې موبایل آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به دوستانه راشئ دلته شیپس ته په دې شیپس باندې به کلیک وکړئ او دا به دوستانه لږ اوږد کړئ. کله مو دوستانه چې دغه اوږد کړو او دغه ځای مو سپین کړو نو دوستانه را به شئ دلته ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانه چې دلته ټیک مارک باندې کلیک وکړو نو دوستانه موږ ته دغه صفحه بیا راکوي. نو دوستانه تاسو به راشئ دلته په دې آیکن باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ نو دوستانه را به شئ دلته ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانه چې په ټیکسټ باندې کلیک وکړو نو دوستانه دلته به تاسو ورته ولیکئ د یوټیوب لپاره تمنیل نو دوستانه کله مو چې دا ورته ولیکل د یوټیوب لپاره تمنیل او بیا به دا اوکې کړئ. کله مو دوستانه چې دغه اوکې کړو او دا به دوستانه لږ سایز به یې غټ کړئ. بیا به دوستانه راشئ دلته ښکته کې د پنسل نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانه چې پنسل نشان باندې کلیک وکړئ او داسې به پکې راشئ او بیا به دلته کلر انتخاب کړئ. نو زه راځم دوستانه دلته تور کلر ورته انتخابوم او بیا یې ټیک مارک کوم. نو زه راځم دلته فونټس هم ورکوم سټایل یې ورکوم. نو دوستان دلته به تاسو هر نمونه سټایل چې وغواړئ نو دوستان تاسو هر نمونه سټایل ورکولی شئ. زه دلته اوکې کوم یې. نو دوستانه را به شئ دلته به تاسو دغه اوږد به کړئ او بیا به دوستانه لږ داسې پکې راشئ او دلته بیکګراوند به تاسو ورته انتخاب کړئ او دا به تاسو انیبل به کړئ. کله مثلا چې انیبل کړو نو دوستان تاسو به راشئ دلته په یو رنګ به تاسو بیکګراوند ته انتخاب کړئ. نو دوستان تاسو به دلته ریډیس باندې به کلیک وکړئ او دغه به دوستان دغه رقم تاسو سټایل ورکړئ.
نو دوستان دلته به بیا تاسو په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستان راشئ دلته بیا موبایل آپشن ته بیا به ټیکس باندې کلیک وکړئ. نو دوستان دلته به بیا تاسو ورته ولیکئ داسې جوړ کړئ. نو دوستان کله مو چې ورته ولیکل نو دوستان دا بیا به تاسو اوکې به کړئ او بیا به دوستان د هغه لږ به غټ به کړئ. کله مو دوستان چې د هغه غټ کړو نو دوستان تاسو به راشئ دلته بیا کلر ته او بیا به تاسو کلر به ورته انتخاب کړئ. نو زه به دوستان هغه دا تمنیل به زه په د یوټیوب ویډیو باندې هم ورکوم کومه دوستان چې زه تاسو ته دغه جوړوم. نو دوستان را بشئ دلته بیکګراوند ته په بیکګراوند باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستان را بشئ دلته تاسو به یو کلر ورته انتخاب کړئ. نو دوستان را بشئ تاسو به هماغسې سټایل بیا ورکړئ. نو دوستان را بشئ اوس دلته بیا په دې شیپز باندې به کلیک وکړئ فرام ګیلري. نو دوستان را بشئ دلته تاسو به له ګیلري څخه د یوټیوب آیکن ورته راوړئ. نو زه راځم دوستانه ما دلته یو آیکن ورته سلیکټ کړی دی. نو زه دوستانه غواړم چې دغه ورته راوړم. نو دوستان دغه به تاسو لږ وړوکی به یې کړئ او دلته به یې دوستان تاسو ولګوئ. کله مو دوستان چې دلته دغه ولګولو نو دوستان را بشئ دلته بیا په فرام ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستان چې دلته فرام ګیلري باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو دوستان راشئ یوټیوب به ورته راوړئ. نو دوستانو بیا به راشئ فرام ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا دوستانو تاسو چې هر انځور غواړئ او تاسو د خوښې انځور یو تاسو ورته جوړ کړی وي نو دوستانو تاسو به هغه ور باندې ولګوئ. زه دوستانو دا غواړم چې دغه تصویر ور باندې ولګوم. نو دوستان تاسو به یو دغه رقم تصویر ورته کراپ پی کړئ او تاسو به یې ور باندې ولګوئ. نو دغه دی دوستان تاسو تمنیل هم جوړ شو. بیا به دوستان راشئ دلته په د میموري کارډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. سیو ایز پروجیکټ سیو ایز ایمیج په دې سیو ایز ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستان چې سیو ایز ایمیج باندې کلیک وکړئ بیا به دلته راشئ سیو ټو ګیلري په دې سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ او تاسو تصویر به هم سیو شي. نو زه راځم دوستان هغه په ګیلري کې ګورم چې زمونږ تصویر جوړ شوی دی تمنیل جوړ شوی دی او کنه. نو دغه دی دوستان زمونږ د یوټیوب تمنیل هم جوړ شوی دی. نو دوستان تاسو کولی شئ چې دغه رقم ښکلی تمنیل جوړ کړئ. دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو جوړه کړې وه او درته اپلوډ مې کړه. نو دوستانه که چېرته تاسو ستونزه پکې لرئ یا دوستانه تاسو بله غوښتنه لرئ چې موږ ته په دې شي کې ویډیو جوړه کړه نو دوستان د ویډیو د لاندې کمنټ تاسو کوئ او موږ ته کمنټ پرېږدئ. نو زه به دوستانه تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړوم. دوستانه که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. بیا دوستانه چې په بله ویډیو کې حاضرېږم تر هغې د خدای په امان.